كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. دویم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ګوره څومره مختصری جملې دي. سبحان الله وبحمده او سبحان الله العظیم دا ارچاته یادېږي. نبی علیہ السلام فرمایي د دې په باره کې دوه کلمې دي، کلمتان، یو سبحان الله وبحمده او بل سبحان الله العظیم. بس چې ګرځي دا وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اوس نو واوره د دواړو جانو سردار محمد رسول الله چې د دې څومره قیمت ذکر کوي، چې دا څومره بهترینې کلمې دي. نبی علیہ السلام فرمایي کلمتان خفیفتان، دوه دانې کلمې دي، سپکې دي، اسانه دي، علی اللسان، په ژبه چې په ژبه یې وایه نه پکې وخت لګي، نه داسې دي چې ژبه یې دا کولی نه شي، نه دی دي چې پورته کولی یې نه شي. ګوره دومره اسانه دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دوه کلمې دي. ثقیلتان فی المیزان، او دا درنې دي په ترازو کې، چې ترازو ته یې واچوې دومره درنې دي چې کله اعمال تلل کېږي دا ځمکه و اسمانونه په یوه پله کې د ترازو، دا په بله کې. نو دا ثقیلتان فی المیزان، دا ترازو به ځمکه پسې ولګي. دریم حبیبتان الی الرحمن، او دا الله ته دومره محبوبې دي، دومره ورله خوښې دي چې د دې عاد نشته. دا په دې ژبه ویل کېږي، په ژبه یې وایه که سبحان الله وبحمده